شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب دی په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین یې. قدرمنو کتونکو اوریدونکو څنګه چې د بونیر غرونه دنګ دي په شینکي باندې او په نخترو باندې ګور دي، دغه شان د علم په لحاظ سره هم د بونیر خوره چې کوم دی دا علم خیزه، ادب خیزه، مردم خیزه او زرخیزه خوره ده. د دغه زرخیزي خورې یو ډیر ستر شخصیت حضرت مولانا شمس العارفین صاحب دامت برکاتهم العالیه را سره نن په پروګرام کې ململ دی. حضرت تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جزاکم الله. حضرت زما به د روایتو مطابق لومبۍ پوښتنه همدغه وي چې دا د علم او فهم په خوشبو باندې معطره ګل دا په کم خوره او په کم سن کې رازرغون شو او بیا ابتدایي زده کړې د کم ځای نه وکړي او تر کومه حده پورې؟ بنیر زما پیدایش ضلع ده، سونیګرام زمونږ کلی دی او 1975 کې زما پیدایش شوی او د یو علمي خاندان سره زما یو نسبت دی. نیکه مې هم د نحوې او د معانیو او د اصولو ماهر و، ډېر غټ غټ علما او د هغه شاګردۍ کړې. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه، دیر باباجي، داسې نور مشایخ دا زما د نیکه بالواسطه شاګردان دي او هغه علمي خاندان یو نسبت په زما د مشرانو دعاګانې به وي. نو 90 پورې ما د سکول مرحله تېره کړله. میټرک امتحان چې مې ورکړو نو زما تره رحمت الله علیه، الله رب الجلال دې قبر د نور نه ډکي، زما به خپله هم یو شوق و، ما خو نورې مدرسې راته نه وي معلومې، خو ذهن کې مې دا و چې زه به دارالعلوم حقاني ته ځم. زما یو تره فارغ و دارالعلوم حقاني نه. نو بس د هغې نه بس 90 خواوشا کال مې کې ما د علم آغاز کړی دی. مشهور دارالعلوم دی، دارالعلوم اسلامیه دیوانه بابا، مشهور جو بزرگ تر شوی دی، د هغه په خاوره باندې یو دارالعلوم دی. په هغې کې ما اوله درجې سبق شروع او تقریبا جو په بونیر کې مې دا لومړنۍ درجه وه او بیا د هغې نه مې وروستو اکثره حصه په لوړ ډیری کې د مولانا مبارک احمد دراني صاحب نه چې اوس د روسم تحصیل میر هم دی، د هغوی نه مې اکثر تکمیله پورې سبقونه هلته ویلي. وړه دورې او د تکمیل یو کال مې دارالعلوم گجرات کې سبق ویل او بیا مې شیخ ادریس صاحب دامت برکاته هم نه وړه دوره کړه او ننان مې خواوشا مې تقریبا د علم تکمیل چې دی هغه د دارالعلوم حقاني نه سند اخیستی او دې دورانیه کې مې تقریبا د 91 خواوشا په اوله درجه کې مې ما د محمد عزیز الرحمن هزاروي نور الله مرقده په درجې باندې مشهور دی، د هغوی سره سلسلې تعلق او دغه مې مختصر علمي و.